بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لنډ او مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تیره ورځ د روزګان ولایت د علماو شورا او قومي مشرانو سره کتلي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله په دې کتنه کې د علماو فعالیتونه ستایلي او ټینګار کړی چې علما باید د خلکو د ذهنیت جوړولو، د دین رسولو او د اختلافاتو د حلولو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. د اسلامي امارت زعیم حفظه الله دغه راز د یاد ولایت د اوسیدونکو ستونزې اورېدلي او د حل ډاډ یې ورکړی. د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ حیدرخیلو سیمه کې د یوه خیریه بنسټ له لوري د 45,000 ډالرو په لګښت د انصار الله منځني ښوونځي لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. پوهنې وزارت د سواد کچې لوړولو په موخه له 25 وزارتونو او ادارو سره د همکارۍ هوکړه لیک لاسلیک کړ. د دې هوکړې پر اساس به په وزارتونو او ادارو کې د نالوستو کسانو لپاره د سواد زده کړې پروګرام پیل شي. دغه هوکړه لیک د پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې د مرستیال مولوي سخاءالله سعید او د وزارتونو او ادارو د باصلاحیت استازو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د افغان پوسټ اماراتي شرکت او د پاسپورټ لوی ریاست ترمنځ د یوې لاسلیک شوې هوکړې له مخې به له دې وروسته پاسپورټونه د متقاضیانو تر کورونو لیږدول کیږي. دغه هوکړه د خدمتونو د کیفیت ښه والي او د متقاضیانو لپاره د اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه لاسلیک شوې ده. د اطلاعات او کلتور وزارت د یوناما او ESA مؤسسې په همکارۍ د شاعرانو او لیکوالانو د هڅونې په موخه فرهنګي پروګرام جوړ کړی. د دې وزارت د هنر او کلتور مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي په یاده غونډه کې د شعر او ادب د اهمیت په اړه خبرې کړي او ژمنه یې کړې چې د کتابونو د چاپ او خپرولو په برخه کې به له لیکوالانو او شاعرانو سره مرسته وکړي.